हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम په نامه د هغې پاک ذات چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرننګ زده کوونکو، نن مې ستاسو دپاره یو وړوکی شان کلاس راوړی دی. ډېر زبردست کلاس مې راوړی دی. په دې نن کلاس کې به ما سره واړه سینټنسز وي، د دوو ټکو والا سینټنسز وي. دا مې راوړي دي ستاسو د انګلیش ښه کېدو دپاره، ستاسو د انګلیش پریکټس دپاره. زه امید کوم چې دا کلاس به را سره تر اخره پورې ګورئ او ښه په غور او په توجه سره به یې ګورئ. د کلاس د شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ او د سلام نه وروستو د کلاس په شروع کېدو باندې تاسو هم بسم الله ووایئ او زه به هم بسم الله ووایم. د دې کلاس شروعات به د بسم الله نه وکړو. ګورئ د کلاس اولنۍ جمله چې ما سره کومه ده، لیټس گو. د لیټس گو مطلب دی زه چې ځو. مونږ وایو که نه، بس دی زه چې ځو، دواړه ځو. لیټس گو، زه چې ځو. فایند هیم، هغه وګوره. یار هغه نشته دی، ته ورشه هغه وګوره. فایند هیم، هغه وګوره. بیا داسې بله جمله ده د انګلیش سو. مونږ په پښتو کې وایو بس ټیک ټاک. بل کس راته وایي څنګه چل دی، څنګه یې، مونږ وایو ټیک ټاک. د دې دپاره انګلیش دی سو. بس ټیک ټاک. فالو می، زما وروستو راځه، یعنی ما فالو کوه، زما وروستو راځه. فالو می، زما وروستو راځه. فوټ آن، د پوټ آن مطلب دی واغونده، یعنی کپړې واغونده، جامې واغونده. پوټ آن، جامې واغونده. بیډ لک، خراب قسمت. بیډ لک، بیډ وایي خراب ته او لک وایي قسمت ته. نو د بیډ لک مطلب شو خراب قسمت. فالو دم، د دوی شاته ځه. فالو دم، د دوی شاته ځه. واک اهیډ، مخکې ځه. واک وایي تلو ته، ګرځېدو ته، او اهیډ وایي مخکې ته. نو د واک اهیډ مطلب شو مخکې ځه. آل رایټ، صحیح ده، یعنی ټیک ده. آل رایټ، ټیک ده. ګوډ لک، ښه قسمت. ګوډ وایي ښه ته او لک وایي قسمت ته. نو د ګوډ لک مطلب شو ښه قسمت. فالو هیم، د هغه شاته ځه. فالو هیم، د هغه شاته ځه. تاسو به دا فالو ټکي ډېر زیات وینئ که نه، وایي ما فالو کا، هغه فالو کا. د فالو مطلب دی د چا شاته کېدل، د چا وروستو تلل. انجوای یور سیلف، د انجوای یور سیلف مطلب دی مزې کوه. مزې کوه. انجوای یور سیلف، مزې کوه، یعنی خپل ځان انجوای کا، د خپل ځان نه مزې واخله. سټی اویک، ویښ اوسېږه. وده کېږه مخ، ویښ اوسېږه. سټی اویک، ویښ اوسېږه. ناټ ویل، ټیک نه یم. که تاسو ته څوک وایي چې څنګه یې او تاسو هغه ته وایئ چې ټیک نه یم، ښه نه یم، نو ورته ویلی شئ ناټ ویل، ټیک نه یم. آسک یور سیلف، د خپل ځان نه تپوس وکړه. آسک یور سیلف، د خپل ځان نه تپوس وکړه. ټیل سمثینګ، څه ووایه. یار څه ووایه، د ډېر وخت نه داسې خاموشه ناست دی، چوپ ناست دی. ټیل سمثینګ، څه ووایه. اوکې دین، ښه بیا. مونږ وایو که نه، څوک راته خبره کوي مونږ ورته وایو ښه نو بیا. نو تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ اوکې دین،
ښه بیا don't stop ودرېږه مه don't stop ودرېږه مه بس داسې روان اوسه run fast تیزه منډه وهه run وایي منډې ته او fast وایي تیز ته نو د run fast مطلب شو تیزه منډه وهه come fast زر راشه شابه زر راځه come fast زر راځه talk slowly په مزه خبرې کوه talk slowly په مزه خبرې کوه walk slowly په مزه ګرځه تیز مه ګرځه چېرته راوبلوېږي په مزه ګرځه walk slowly په مزه ګرځه marry him د هغه سره واده وکړه marry him د هغه سره واده وکړه catch it دا ونیسه catch it دا ونیسه not him هغه نه یار زه به لاړ شم هغه نه not him هغه نه ignore him هغه پرېږده ignore him هغه پرېږده turn left ګز طرف ته تاو شه یو ښی طرف وي او یو وي ګز طرف نو ګز طرف ته تاسو ویلی شئ turn left ګز طرف ته تاو شه او که تاسو وایئ چې ښي طرف ته تاو شه نو ویلی شئ turn right right وایي ښي طرف ته ښي طرف ته تاو شه turn right ښي طرف ته تاو شه look ahead مخکې ګوره look ahead مخکې ګوره look وایي کتلو ته او ahead وایي مخکې ته نو د look ahead مطلب شو مخکې ګوره bring food ډوډۍ راوړه bring food ډوډۍ راوړه stay connected په رابطه کې اوسه یعنی ما سره په رابطه کې اوسه یو ځای را سره اوسه stay connected په رابطه کې اوسه let's meet زه چې ملاو شو یار زه چې د هغه سره ملاو شو let's meet زه چې ملاو شو think again بیا سوچ وکړه think again بیا سوچ وکړه leave it پرېږده دا leave it پرېږده دا leave وایي پرېښودو ته او it مطلب شو دا نو د leave it مطلب شو پرېږده دا think twice په دویم ځل سوچ وکړه مونږ وایو هلکه دا خبره دې داسې وکړه خو داسې نه ده په دویم ځل سوچ وکړه بیا سوچ وکړه think twice یعنی دوه ځل سوچ وکړه په دویم ځل سوچ وکړه finish it دا ختم کا بس دا کار ختم کا finish it دا ختم کا promise me ما سره وعده وکړه promise me ما سره وعده وکړه no problem څه مسله نه ده خیر دی مړه هیڅ مسله نه ده no problem څه مسله نه ده ګورئ بیا مخکې ټکي ته وګورئ جملې ته وګورئ do the dishes لوښي ووینځه do the dishes لوښي ووینځه mop the floor ځای جارو کا mop the floor ځای جارو کا بیا د sweep the floor جارو ووهه یو ځای جارو کول وي او یو مونږ وایو جارو ووهه sweep the floor جارو ووهه take a bath اولامبه که تاسو چاته وایئ چې اولامبه نو ورته ویلی شئ په انګلیش کې take a bath اولامبه hold firmly
پکلکه ونیسه، یعنی دا سیز پکلکه سره ونیسه، مضبوط یې ونیسه. hold firmly پکلکه ونیسه. don't sit idle هسې مه کښېنه. don't sit idle هسې مه کښېنه. for what د څه دپاره. for what د څه دپاره. don't rush تیزی مه کوه. don't rush تیزی مه کوه. come soon زر راشه. come soon زر راشه. let me speak ما ویلو ته پرېږده. یار ما پرېږده چې زه خو هم څه ووایم که نه. let me speak ما ویلو ته پرېږده. let's meet on Sunday زه چې په اتوار ملاو شو. یار که تا سره په نورو ورځو ټایم نه وي نو زه چې د اتوار په ورځ on Sunday زه چې په اتوار ملاو شو. جی او ګورئ let me go ما تلو ته پرېږده. ما پرېږده وه چې زه ځمه. let me go ما تلو ته پرېږده. let me play ما لوبې ته پرېږده. ما پرېږده چې زه لوبه وکړم. let me play ما لوبې ته پرېږده. don't be smart یار دومره چالاکي مه کوه، دومره چالاک مه جوړېږه. don't be smart چالاک مه جوړېږه. sit up straight سیده کښېنه. sit up straight سیده کښېنه. کوږ وږ مه کښېنه، سیده کښېنه. send him to me هغه ما ته راولېږه. send him to me هغه ما ته راولېږه. speak aloud تیز وایه. زه ستا خبرې نه اورم، تیز وایه، یعنی په تیزه خبرې کوه. speak aloud تیز وایه. don't scare me ما ویروه مه. don't scare me ما ویروه مه. never mind څه خبره نه ده. never mind څه خبره نه ده. go slowly په قلار ځه. په تیزه مه ځه چېرته به راوغورځېږې، په قلاره ځه. go slowly په قلار ځه. stop here دلته ودرېږه. stop here مخکې لاړ نه شي، دلته ودرېږه. get ready تیار شه. ځان تیار که زه درځمه. تیار شه. get ready تیار شه. go straight سیده ځه. په دې لاره باندې سیده ځه. go straight سیده ځه. keep trying کوشش جاری ساته. keep trying کوشش جاری ساته. go and sleep ځه او اوده شه. go and sleep ځه او اوده شه. go and study ځه او مطالعه وکړه. go and study ځه او مطالعه وکړه. get down لاندې ځه. get down لاندې ځه. get away لرې ځه. get away لرې ځه، یعنی زما د خوا نه لرې ځه. get away لرې ځه. get out بهر وځه. get out بهر وځه. get up پاسه. get up پاسه. at that time په دې وخت کې. at that time په دې وخت کې. don't do this دا مه کوه. don't do this دا مه کوه. keep in touch ما سره اوسه، یعنی ما سره په رابطه کې اوسه. keep in touch ما سره اوسه.
look back شاته وګوره look back شاته وګوره don't push دیکا موخه don't push دیکا موخه push وای دیکی ته صحیح ده stop pushing د stop pushing مطلب دی دیکی موخه یعنی دیکی وخل بند کړه stop pushing دیکی موخه come on time په وخت راشه come on time په وخت راشه I like both زما دواړه خوښ دي I like both زما دواړه خوښ دي come with us مونږ سره راځه come with us مونږ سره راځه listen to me زما خبره واوره یعنی ما واوره listen to me زما خبره واوره move aside یو طرف ته شه څوک د لارې په میانس کې ولاړ وي او هغه ته تاسو وایي چې یار یو طرف ته شه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ move aside یو طرف move a bit لږ طرف ته شه مونږ وایو که نه چې یار لږ طرف ته شه move a bit لږ طرف ته شه show me ما ته وښایه show me ما ته وښایه finish it دا ختم کا finish it دا ختم کا look around گیر چاپیرا وګوره look around گیر چاپیرا وګوره it's done دا give me that دغه مالا راکا give me that دغه مالا راکا till now اوسه پوری till now اوسه پوری not here دلتا نه not here دلتا نه take your breakfast خپل ناشته وکا breakfast وای ناشته ته د سحر ناشته ته take your breakfast خپل ناشته وکا I don't know ما ته پته نشته یار پته نه لګي چې هغه چرته تللی دی ما ته پته نشته don't know I don't know ما ته پته نشته don't hide پټوای ما don't hide پټوای ما let me do this ما د دې کولو ته پرېږده ما د دې کولو ته پرېږده let me do this ما د دې کولو ته پرېږده think about it د دې په باره کې سوچ وکړه think about it د دې په باره کې سوچ وکړه trust me په ما اعتبار وکړه trust me په ما اعتبار وکړه you should rest تا نه دمه کول پکار دی you should rest تا نه دمه کول پکار دی do you know آیا ته پیژنې do you know آیا ته پیژنې it's expensive دا ګران دی it's expensive دا ګران دی pray for me زما د پاره دعا کوه pray for me زما د پاره دعا کوه I am pray for you زه ستا د پاره دعا کوم I am pray for you زه ستا د پاره دعا کوم هم په دې ځای باندې به د نن ورځې د کلاس اختتام وکړو زمونږ د نن ورځې کلاس پای ته رسي زه امید کوم چې زما د دې خوارۍ زما د دې محنت نه به تاسو خپله ښه پوره فایده اخیستې وي تاسو به د دې کلاس نه ډېر څه زده کړي وي
که تاسو زده کړي نه وي دا کلاس بیا را د سره کړئ، بیا یې را د سره کړئ، دا بیا وګورئ تر هغې وګورئ تر څو چې مو یاد شوی نه وي. که ژوند وي زه به راځمه د یو بل نوي کلاس سره. ما خو هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم دغه دعا وي چې تاسو هم چرته یی الله مو ښاد ساته، آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله په امان. والسلام.